که چیرې تاسې ته په ناڅاپي توګه یو انځور در وښیو، سترګې مو مغز ته همدا اړوند معلومات رسوي او مغز هڅه کوي چې ویې پیژني، خو پیژندلی یې نشي. او که یو بل انځور درته ښکاره کړو، نو ستاسې د حواسو له لارې مغز ته دا معلومات ورکول کیږي او دا ځل کیدای شي ستاسې مغز د خپلو اړوندو شته معلوماتو له مخې چې په حافظه کې مو موجود دي وارزوي. نو دلته کوم فعالیت ترسره کیږي؟ ښایي اوس مو هیر وي، خو کله چې ماشوم وی پر هیڅ نه پوهیدئ. د لومړي ځل لپاره چې مو یو شکل ولیده، تاسې ته یې معنا نه درلوده، خو د وخت په تیریدو سره ستاسې مغز د ځینو شکلونو یا بڼو په پیژندلو پیل وکړ. یوه ورځ یو چا هم دا شکل د معنا لرونکي څیز په توګه در وپیژنده، ستاسې ذهن هغه اړین وباله او پریکړه یې وکړه چې د راتلونکي د ګټې اخیستو لپاره حافظې ته یې وسپاري. خو کله چې دویم ځلي هماغه څیز وګورئ، پیژنئ یې او له پخوانۍ تجربې سره یې تړاو ورکوئ. هر څومره چې داسې معنا لرونکې تجربې ترلاسه کړئ، هماغومره معلومات مو په حافظه کې ډیریږي او پوهه مو په دې برخه کې لا زیاتیږي. کله چې تاسې یوه ورځ هماغه ځانګړې بڼه ووینئ، وبه وایئ دا بیزو ده. او که خپل ذهن ته وخت ورکړئ چې ټولې یادیزې راوسپړي، کیدای شي له هماغه ډیجیټلي څیز سره تړلي لسګونه نور شیان هم راڅرګند شي. نو ستاسې حافظه څه ډول کار کوي؟ د څو اړخیزې ذخیرې موډل پر دې باور لري چې د انسان مغز درې پروسس کوونکې برخې لري: ثبت کوونکې حسي برخه چې نوې معلومات پکې دننه کیږي، لنډمهاله حافظه چې په چټکۍ سره ترلاسه شوي معلومات ارزوي، اوږدمهاله حافظه چې کولی شي د تل لپاره یو څه وساتي. موږ د دې لپاره چې معلومات لنډمهاله حافظې ته انتقال کړو، پاملرنې ته اړتیا لرو. په لنډمهاله توګه د معلوماتو ساتلو لپاره تمرین اړین دی او اوږدمهاله حافظې ته د لیږلو او بیرته راستنولو لپاره لیږد یا انتقال مهم بلل کیږي. راځئ چې اوس پر دې پوه شو چې دا پروسې څه ډول یو پر بل باندې اغیزه کوي. زموږ ژوند د محرکاتو یو پرلهپسې بهیر دی چې موږ یې په بیلابیلو لارو پیژنو. زموږ حسونه لکه لیدل، لمسول، بویول، اوریدل او خوند اخیستل، دروني حالتونه لکه فشار او استرس، بیخوبي، لوږه او همدارنګه احساسات، غوښتنې او ارادې، ټول د ورودي حسونو برخې دي چې مغز یې باید تل پروسس کړي. ثبت کوونکی حس کولی شي نوی محرک وپیژني، بیا دا معلومات د پاملرنې د پروسې له لارې چاڼ او په کوچنیو برخو چې د مدیریت وړ وي ویشل کیږي او د معلوماتو دا برخې بیا وروسته بلې مرحلې ته لیږل کیږي. لنډمهاله حافظه نوي معلومات د لنډې مودې لپاره ساتي، یا یې هیروي، یا یې هم اوږدمهاله حافظې ته سپاري او یا یې هم د اړتیا پر مهال زموږ د ګټې اخیستنې لپاره کاروي. پر دې سربیره دې حافظې ته کاري حافظه هم وایي. زموږ حافظه د دې وړتیا لري چې نږدې 7 معلوماتي برخې د څو ثانیو لپاره وساتي چې یوه چاره ترسره کړي. که دې ته پام وکړو، مغز کولی شي نوې یادیزې اوږدمهاله حافظې ته واستوي. دا کار په ځانګړي ډول د آرامتیا پر مهال ښه ترسره کیږي. موږ معمولاً خوب کې مهم شیان ثبتوو او اضافي معلومات هیروو. اوږدمهاله حافظه د داستانونو، تجربو، واقعیتونو او مفاهیمو یو لوی کتابتون دی. له دې برخې ځینې بیا داسې وي چې د عمر تر پایه یې په ذهن کې ساتو، ځینې بیا ان په دویمه ورځ کې هیروو. د دې اوږدمهالې حافظې دننه هم د خاطرو بیلابیلو بڼې شته. د پیښو یادیزې هغه برخه ده چې کره او د اوږدې مودې ارزښت لرونکي احساساتي معلومات ساتي، لکه ستاسو د ژوند ټولې اړوند کیسې چې ځینې تاسې په بشپړو جزئیاتو سره یادولی شئ، د ښوونځي لومړۍ ورځ یا لومړۍ مچکه، ښایي حتی د همغې شیبې ځانګړي حالت مو لا هم ذهن کې وي. سمانتیک یا معنا لرونکي یادیزې د واقعیتونو او عمومي پوهې څخه جوړې وي. د پیښو یادیزې د دوامداره تکرار لکه ښوونځي ته د تللو لار د وخت په تیریدو ښایي په معنا لرونکو یادیزو بدلې شي. تاسې کولی شئ چې دا ډول یادیزې د فکرونو د یوې لویې شبکې په توګه وانګیرئ. که چیرته کوم ځانګړی شکل وګورئ، ښایي د ګوریلا یا بیزو، انسان او یا هم د ځیرکتیا فکر مو ذهن ته درشي. پر دې سربیره د پیښو او معنا لرونکو یادیزو ته ښکاره یادیزې هم ویل کیږي.
یعنې د پوهېدو وړ خاطرې. دا ټول هغه تجربې او اطلاعات دي چې پوهیږو په ذهن کې لرو. د دې ترڅنګ پټې حافظې هم شته، هغه چارې یا مهارتونه چې په اړه یې معلومات نه لرو، لکه پر لاره د تللو پروسه پر عضلاتي حافظه ولاړه ده. دا کار موږ د هڅو او پرله پسې تمرینونو پر مټ زده کړی او تر ننه پورې خبر نه یو چې څنګه یې په سمه توګه ترسره کوو. پټې حافظې هغه وخت هم فعالیت کوي کله چې موږ په لاشعوري ډول یو محرک ته غبرګون وښیو، هغه پروسه چې د شرطي کولو په نوم یادیږي. زموږ حافظې ډیری وخت بدلیږي، کله ځینې برخې هېرې کړو او ځینې وخت زموږ د شته احساساتو پر اساس نوي جزئیات په تیرو یادونو کې ورزیات کړو. که د یو سفر په اړه فکر وکړو چې له چا سره تللی وو او اوس یې نه خوښوو، ښایي هغه سفر چې هماغه وخت موږ ته په زړه پورې و نن په زړه پورې نه وي. نو بل ځل چې کوم شکل ګورو، نو ښه دی چې په اړه یې فکر وکړو. او دا یو حقیقت دی چې زموږ په ذهن کې د کایناتو له ستورو څخه هم زیاتې اړیکې شته. دا ټول د دې لپاره دي چې معلومات، اندېښنې او یادښتونه منظم کړي او له موږ سره د ژوند په اوږدو کې مرسته وکړي. د خاطرو په اړه تر ټولو غوره برخه دا ده چې انسان کولی شي نوې خاطرې وپنځوي. د نویو تجربو ترسره کول، ماتې خوړل او بیا هڅه کول د نویو خاطرو د پنځولو له غوره لارو چارو څخه شمیرل کیږي. که چیرته د انیمیشن کارتون له لارې د پیچلو نظریاتو د تشریح کولو څخه خوند اخلئ، مهرباني وکړئ د یوې پاڼې تصور ښکاره کړئ او دا روښانه کړئ چې څنګه کار کوي او ستاسو لپاره څه ګټه لري. هیله ده هلته مو هم وګورو. که چیرې یو ښوونکی، زده کوونکی یا بیا هم والدین یاست او غواړئ چې د نورو تصویري درسونو ترڅنګ نورو سرچینو ته هم لاسرسی ولرئ، نو sproutsschools.com سره مل شئ.